سلامونه دوستانو د رحمان بنيري صاحب هغه مکمله ویډیو کوم چې په بله ویډیو کې ماته ته ویلي و چې 3 غنټې بعد به راځي کوم چې د وایس اف امریکا رادیو نه د دوی نوکري ختم شوې ده او د امریکې حکومت د وایس اف امریکا ویډیو په مکمله توګه بنده کړله د هغه په اړه باندې د رحمان بنيري صاحب مکمله ویډیو تاسو یې وګورئ. ستړي مشئ ښې چارې زه رحمان بنيري یم او دا بي کاسټ دی. نن زمونږ د پاډکاسټ لومړنی اپیسوډ دی. ما غوښتل چې دا د په یو داسې موضوع باندې وي چې د ټول ولس سره لر او بر کې او په ټوله نړۍ کې یو اجتماعي پیغام لري، خو حالات داسې جوړ شو چې په ځای د دې چې ما په هغې باندې خپل بي کاسټ شروع کړی وی، زه یې د ځانه شروع کوم او زما د ژوند یو مهم ورځ ده. زما په ژوند کې په 30 کلنۍ صحافت کې نن د وایس اف امریکا غږ چارواکو ماته ویلي دي چې ستا زموږ سره نوکري ختمه شوه. ولې دا نوکري ختمه شوه؟ په دې 19 کاله کې په دې نوکرۍ کې ما څه وکړل او په آینده کې زه څه کوونکی یم، هم نننی بي کاسټ په دې باندې کول غواړم. یو ور بیا ستړي مشئ. نو په دې موضوعاتو کې تر ټولو مهمه موضوع په دې ته پته وي زما ملګري دوستان چې زه دا ووایم چې نوکري ولې ختمه شوه. نو د وایس اف امریکا نوکري چې ده په دې کې د امریکا د نوي حکومت د ریپبلیکنز د صدر ښاغلي ډانلډ ټرمپ هغه تګلاره ده چې هغه په امریکا کې وفاقي ادارو کې د نوکرانو تعداد راکمول غواړي یا ځینو ځایونو کې هغو ته پنګې ورکول بندول غواړي. وایس اف امریکا هم په هغه ادارو کې یوه وه چې هغه امر وکړه، صدارتي امر وکړه 2 ورځې وړاندې چې دې کې به کمې کېږي. 2 ورځې وړاندې موږ ته ایمیل راغی چې تاسو په کور کې کښېنئ او ستاسو نوکرۍ چې دي دا به په چوټۍ کې یا په رخصت کې شمارل کېږي تر هغه پورې چې بل امر مو نه وي کړی. نن مازدیګر دلته د امریکې په واشنګټن ډي سي کې د مارچ په 14مه نیټه مازدیګر 6 بجې ماته ایمیل راغی، پای کې وویلو شو چې ټرمینیشن لیټر، یعنی د کار نه د وښکلو یا د ایستلو خط. هغه چې ما ولوستو پای کې لیکلي وو چې ستا نوکري موږ ختموو او ته به د راتلونکو 15 ورځو پورې موږ به تا ته فاینل یعنی آخري خط درولېږو او هغه به ستا نوکري ختمه شي. ته دفتر ته نشي راتلی، ته دفتر کاغذونه ایمیلز یا جایداد یا پراپرټي څه قسمه استعمال هم نشي کولی. ما د نورو ملګرو سره رابطه وکړه، هغه ملګري چې زما په شان قراردادي کار یې کوو. قراردادي کار معنا کانټراکټ باندې کار کوي، یعنی د امریکا د حکومت سرکاري نوکران نه دي. زه هم هغه کسانو کار راتلم چې د امریکا د حکومت سرکاري مې نه کوله، کانټراکټ یا په قرارداد مې کار کوو. نو هغو ته هم تللي وو. آیا د دې معنی دا شوه چې اوس وایس اف امریکا یا امریکا غږ هم بندېږي؟ ما ته علم نشته دی. ممکنه توګه باندې بند شي، په ممکنه توګه باندې نیمه بند شي، په ممکنه توګه باندې ځینې ژبو نشریات چې دي هغه بند شي. اوس پورې د نشریاتو بندېدو امر نشته دی، ممکنه توګه وشي. خو هغه خلک کوم چې د امریکا د حکومت سرکاري نوکران دي، که په ډیوه کې وو که د ډیوې نه بهر دي په نورو ادارو کې دي، هغو ته تر اوسه پورې نه دي څه ویل شوي. دا خو د نوکرۍ د ختمېدو امر طریقه او ولې تپوسونه چې کېږي هغه ده. اوس نوکري ختمه شو، نو آیا موږ بېروزګاره شو؟ نو څه به کوو؟ خبریالتوب به پرېږدو؟ آیا موږ به بل ځای کې نوکري کوو؟ آیا موږ به بل څه کار روزګار کوو؟ زه ځان په باره کې ویل غواړم او دا ځکه ویل غواړم او دا ځکه ضروري ګڼم چې په تېرو 30 کلن صحافت کې زما د وطن د ولس سره، زما د لوستونکو سره، د اوریدونکو سره، د کتونکو سره، د سوشل میډیا باندې د فینز سره او د دوستانو سره چې کوم یو تعلق جوړ شوی دی، هغه داسې تعلق دی چې هغه یوازې اوس زما ژوند پورې محدود خبره نه ده. ډېر خلک رانه تپوس کوي چې ته اوس څه کوې، څه به کېږي، څه پلان لرې، څه اراده لرې. نو ځکه دا خبره کوم تاسو ته چې زما آینده اراده څه ده. خو لومبې دا یو خبره وکړم چې که د چا دا خیال وي چې د وایس اف امریکا بندېدل یا د وایس اف امریکا نه د رحمان بنيري نوکري ختمېدل داسې شو چې رحمان بنيري به اوس خاموشه شي، غلی به شي، رحمان بنيري به اوس مونږ نه اورو، رحمان بنيري به اوس کار نه کوي د سیمې لپاره. نو دا به ووایم چې داسې نه ده. اوس زه نور زیات بزړور کار کوم
نور زیات آزاد کار وکوم او زیات کار وکوم په خوا خو ما کار کوو زړور جرنالیزم مې کوو قوي جرنالیزم مې کوو ډاډه جرنالیزم مې کوو صحافت مې کوو او ابجیکټیو یعنی د هدف او مقصد لاندې مې کوو خلک وایي چې نیوټرالټي یا نیوټرل کېدل پکار دي دا غلط سوچ دی دا خطا سوچ دی دا ما ثابته کړې ده په تېرو 11 کالو کې په وایس اف امریکا ډیوا کې چې نیوټرل او بېطرفه جرنالیزم چې دی دا غلط جرنالیزم دی باید د یو هدف سره جرنالیزم وشي د یو مقصد سره وشي کوم دی چې ابجیکټیویټي وي ما کړی دی ما ثابته کړې ده ځکه نن زه وینم په سوشل میډیا باندې که فیسبوک دی که ټویټر دی که انسټاګرام دی که ټیک ټاک دی که یوټیوب دی خلک لیکیا دي ما ته وایي چې د بنیري کار چې دی د یو نوي ایزم جوړ شوی دی څنګه چې یو نیشنلیزم وي کیپیټلیزم وي او سوشلیزم وي نو اوس عربي ایزم یو نوې اصطلاح مزورمه سوی مرز خلک ما ته وایي چې دا د بنیري صحافت چې دی دا یو ځانګړی ایزم دی نو دا ځانګړی ایزم ما کوو او دې که ما ثابته کړې ده ډیرو خلکو به دا بانه کوله یا به کړي یا به دا خیال و چې داسې کار نشي کېدی خو دا غلطه بانه وه د دنیا بهترین پوهنتون پروفیسر سره د دې خبرې لپاره بحث کولو ته تیار یم که هغه د کولمبیا ویکودار ځای وي چې بېطرفي چې دا جرم دی بېطرفي چې دا نه او ما دا ثابته کړه ما د نوکرۍ د وختلو ډېر کوششونه شوي وو د بهر نه به شکایتونه راتلل ګروپونه جوړ شوي ډلې جوړې شوي په دفتر کې ممکنه توګه باندې دننه هم ځینې شخصیتونه به داسې وو چې هغه به یعنې زه د خپل دفتر خبر نه کوم پوره بلډینګ کې چې هغه به نه خوشحاله ځینې خلک به داسې وو چې هغه به د طالبانو همدردان وو ځینې به د اخوانیانو همدردان یو ځینې به د حماسیانو همدردان یو زه د خپل کار همدرد وم هغه کار چې ما کوو چې افغانستان ته پښتونخوا ته لر ته بر ته پښتون نسل ته پښتون وطن ته د هغې په مسلو باندې خبریالتوب ما کانټراکټ کړی وو ما لوزنامه کړې وه او د دې لوزنامې ما احساس کوو خو هلته کې یو چوکاټ و د وایس اف امریکا او هغه چوکاټ کې به موږ کار کوو او ما پکې خپل اوپینین خپل رای نه ورکوله نو چې اوس آزاد شوم نو اوس د امریکا مایک نه دی د امریکا کیمرا نه ده د امریکا سټوډیو نه دی دا مایک هم زما دی دا کیمرا هم زما ده دا سټوډیو هم زما دی او دا ژبه هم زما ده دا مازغه هم زما دی او دا زړه هم زما دی ما نه څه شوه ما نه دا شوه چې زه د کوم چوکاټ د کوم کنټرکټ لاندې کار نه کوم لهذا زما کار چې دا به سیوا کېږي زما په کار کې کوم زخم چې پخوا هغه خلکو محسوسوو چې هغه د ازادۍ او د اظهار ازادۍ مخالفین وو هغه د توندروۍ او د سختدریزۍ همدردان وو هغه د ظلم او جبر ملګري وو هغه د اظهار په ازادۍ پابندي لګول غوښتل هغه ته باید دا احساس وي چې بونری بوس آزاد وي د بونری سوچ پخوا هم آزاد وو خو اوس په کې نور شدت پیدا کیږي لہذا که تاسو په دې خبرو زخمی کیږئ نو تیار اوسئ چې تاسو پر هرونه بلا هم سیوا کیږي زما په کار کې بلا هم شدت پیدا کیږي زه د کوم چوکاټ قایل نه یم او زه به کار څنګه کوم د ما لپاره لارې څه دي یو لاره دا ده چې زه یو بل ځای کې نوکري پیدا کړم کوم چې ما ته ځینې دوستانو ډېر نږدې قدردان دوستانو زه یې اوس نوم نه اخلم را سره په کانټیکټ کې دي 2-3 ورځو نه رابطه کې دي او راته وایي چې راځه په ټلویزیون باندې موږ سره پروګرام وکړه ځینې نورو ادارو نه راته هم نن مازدیګر پیغامونه راغلل د دوبۍ نه سعودي عرب نه چې موږ د سره کومک کوو هغو ته ما تر اوسه پورې ښه نه دي ویلي ممکنه توګه باندې که یو ټلویزیون نړیوال وي او هغه ما ته وایي چې موږ له په اونۍ کې 2 یا 3 پروګرامونه کوه ممکنه توګه زه وکړم خو هغه کې به هم زه دې ته ګورم چې د حالات څنګه دي او زه پروګرامونه چې کوم زما عربي ایزم دی زما زړورتیا ده زما د صحافت کم طرز دی هغه کولی شم که هغه شان وي بیا به سوچ کوم تاسو سره به مشوره کوم خو دا یو آپشن دی دویم دا دی چې زه فلحال د خپل یوټیوب چینل چې دی ما تر اوسه پورې دې ته پام نه کوو سنجیده مینه اخیسته نه مې فیسبوک سنجیده اخیسته نه مې ټویټر اخیسته بس د ټوکو ټقالو ګپ شپ د خبرونو لپاره مې پام کوو اوس مې پام دا دی چې زه خپل بي کاسټ په نوم باندې بنیري کاسټ بي کاسټ باندې عربیزم وکړم رحمان بنیري ایزم وکړم داسې صحافت وکړم داسې خبریالتوب وکړم چې دا یو نوی طرز څنګه ما جوړ کړی وو هغې کې زه د نوي کل رهنمایي وکړم د نوي نسل رهنمایي وکړم هغه ځایونه هغه کارونه چې هغه په ځینې ادارو کې د هغې لپاره کار کولو کې صلاح پکار وي اجازت پکار وي په دې کې به ما ته نه وي زه په ډاډه او زړور ورتلی شم زه ما ته د ټای تړلو ضرورت نشته دی ما ته د میک اپ ضرورت نشته دی د ویښتو نشته دی بس کار دی تاسو یو ځای یم دا کار به په شریکه سره کوو نو یو مې دا پام دی چې داسې کوم او په دې کې زه ستاسو کومک کوم ملګرتیا ته هم
حاجت لرم واقع کې به زه تاسو سره خبرې وکړم. دویم دا چې زه دوه کتابونه چې تر اوسه پورې ته ما تیار خو د وایس اف امریکا کې د کار په وجه ما نه شو چاپ کولی. یو زما د ژوند کیسه ده. زما خیال دا دی چې زموږ د هر پښتون بچي جنۍ ښځې سړي نر کیسه چې دا مهمه ده. موږ د خپلو کیسو کولو نه ویلو نه یېرېږو. زه دا کیسه کول غواړم تاسو ته چې رحمان بونیری په بونیر کې په پولان کلي کې خړپوسې څنګه کړي دي، په ورکوټوالي باندې په زلمیتوب کې کمې نوکرۍ کړي دي، د کومو سختو تکلیفونو تیر شوی دی، د فامیل ژوند یې څنګه و، د روزګار کې شروعات څنګه وکړل، دونه کامیابۍ څنګه ترلاسه کړي یا یې کامیابۍ ترلاسه کړي هم دی او که نه. دا په دې کې بیا ډېرې قصې چې زما په ژوند کې هغه د ځینې ملګرو د هغې نه دي خبر. زه د کومو سختو نه چیلنجونو تېر شوی یم. زه اکثر دا شعر وایم چې په دوم په لوی همت مې د ځنګل په منځ کې شپه تېره کړه، لکه مرغۍ مې له ښامارې خپل بچي وساتل. په امریکا کې هم داسې پام که څوک کوي چې یاره دا یو محفوظه ژوند دی او ازاد ژوند دی تر ډېر حده دی، خو په مکمله توګه داسې نه ده. دلته هم ګواښونه وي، دلته هم شکایتونه وي، دلته هم سازشونه وي. هغه دي بیا داسې خلک چې هغه په نړیوالو ادارو کې کار کوي، په واقعي ادارو کې کار کوي، او که د هغو پس منظر تاسو وګورئ نو د هغو پس منظر چا به د اخوانیانو سره تعلق وي، چا به د حزب المجاهدین سره تعلق وي، چا به د بل کوم توندره ډلې سره تعلق وي. هغه به ستا سره ګیر چاپېره ګرځي، په ظاهره به تا ته داسې وایي چې یاره د دې شخصیت ژوند داسې دی، خو که ته ژور معلومات راغونډ کړې دا بل شانتې وي. ها البته ما پخوا هم کله داسې نه دي کړي. په دې خپل 30 کلن صحافت کې که هغه خیبر ټي وي و، که هغه پي ټي وي نیشنل و، که هغه جرس میګزین و، که هغه روشن پاکستان اخبار و، که هغه وایس اف امریکا ډیوا وه، که بل ځای که بل ځای، ما کله هم داسې نه دي کړي چې په شخص کې ذاتي حریم کې د چا نه هم ورننوتی، که څه هم هغه ما ته ښکارېده چې یو غلط شی ما لیده، خو چې کله هغه قام ته نقصان نه رسوي، وطن ته نه رسوي، او بل څه قامي اجتماعي مفاداتو نقصان نه رسوي، نو ما کله هم داسې نه دی کړي. ما په خپل زړه درد تېر کړی، تکلیف مې در کړی دی، او بیا به هم نه کومه. شخصي ژوند کې د چا بیا هم ګوتې نه وم. که څه هم زما سره د سوونو په شمېره کې داسې قصې دي چې زه یې کولی شم د ځینې شخصیتونو ذاتي مفاداتو او ذاتي خواهشاتو چې دی هغې په ځینې ځایونو کې فکرمنده کړی یم چې یاره د دې خلکو ظاهري شکل دا دی او باطني شکل یې دا دی. خو بیا هم زما دا هدف نه دی. زما هدف د خپل صحافت چې کوم اصلي مقاصد دي هغه دا دي چې باید د دې وخت کې داسې کار وکړی شي چې یاره شعور سے واقع شي، فکر سے واقع شي، کریټیکل تھینکینګ سے واقع شي، چې خلک د مذهبي عقیدو په جال کې ښکېل شوي دي، دې ته یې پام ورواړول شي، د پیرۍ او مریدۍ په جال کې ښکېل دي، په دې باندې پوه کړی شي. په دنیا کې څه نوي تقاضي دي، نوي ضرورتونه دي، هغې باندې پوه کړی شي. ما په 2014 کې په جارج میسن پوهنتون کې چې زه ومنم، ما په نړیوال ګلوبل کنفلیکټ اقتصادیاتو باندې چې مضمونونه ویل، یو پکې دا و چې 21st century is the end of petroculture، یعنی 21مه پیړۍ چې دا د پټرولیم صنعت پای دا اختتام دی. نو هغه وخت کې خلکو وایي چې دا ته څه وایي، خو بهر داسې قسمه خبرې زما مقصد دی چې هغه وشي چې زموږ د یوت، زموږ د زلمي کل هغې طرف ته فکر لاړ شي او هغې طرف ته پام لاړ شي، او د دې ورانو ورکو نه په څه حده پورې راوګرځول شي. نو دا دې باندې به زه زیات کار کوم. خو بهرحال بیا هم هغه ځایونه، هغه شخصیتونه چې هغه په ظاهره باندې تاسو د خپل شکل داسې جوړ کړی دی چې ښکاري ښه خلک دی، خو دراصل ډېر خطرناک خلک دی. د قامي مفاداتو، د قامي عنعناتو، د تاریخ او د زیرمو مخالفین دی، د غلیم او د خاین په طریقه کار کوي. باید د هغو بیا ذکر وشي. نو دا مې خیال دی چې په دې باندې زه چې کوم کتاب راتلونکی دی زما د ژوند ما ذکر کوم، په دې کې دغه ذکر وکړم، خامخا وکړم. نو دې باندې کار کوم. او بل زما شاعري چې ده، زما چې کوم پښتو ژبه کې مضامین دي هغه هم زه چاپ کوم. دا دوه یو مې دا هدف دی چې بل ځای کې کار که نه کوم، په خپل یوټیوب باندې بیکاسټ کار کوم، نو ما سره به دومره وخت وي چې زه په هغې کې کار وکړی شم. دې مقصد او منزل کې زه یوازې نه یم. هغه ملګري چې په افغانستان، پاکستان یا نورو سیمو کې پښتانه خبریالان وو، هغه هم بېروزګاره شوي دي. یقینا هغو سره به زما رابطه وي، هغه زما ملګري دي، دوستان مې دي. په دې سفر کې ما سره ملګرتیا کړې وه. زه چې څنګه هم سفر قدم اخلم، هغو دپاره به هم هغه شان سوچ لرم او مثبته جذبه لرم. دلته هم چې کوم ملګري دي، خاصه توګه په ډیوه کې چې زما کوم 2-3 شخصیتونه داسې دي چې په دې صحافتي ژوند کې زه فکر کوم د هغو ونډه چې دا ډېره اهمه وه. که چېرې هغه نه وي او هغه شان
د مشرۍ چې کوم یو ذمهواري وي او باقاعده یو یعنی زه دا نومونه ځکه نه اخلم چې د وخت نه مخکې خبره ده خو زه به نومونه خامخا اخلم که هغه صحافیان نه وي هغه لیډرشپ نه وي په ممکنه توګه باندې ما به هم داسې لکه د بیوې نورې څانګې تاسو وینئ زه به هم داسې وی چې خاموشه به وي ګونګې به وي جبه به هغه خو زما په اداره کې داسې نران جرنلسټان نور هم وو چې هغه د پښتون وطن قام کاز او د هدف د ابجکټیویټي قایل وو نو ځکه زه چا نشم رانیوی که څوک زما د رانیو ډېر کوشش شوی نو زه به دغه ذکر کوم او د هغو به هم خیال ساتم که هغه دلته وي او که هغه وبخئ که هغه دلته وي او که هغه بل ځای کې وي بهر زه د پاډکاسټ ډېر اوږدول نه غواړم ما غوښتل چې زه د سقوط نه شروع وکړم زه په سقوط کې بیا د کابل د سقوط نه چې دا څنګه وشو په دې باندې به ډېر زر زه پاډکاسټونه کوم او زما چې کوم ریسرچ دی زما چې کوم تحقیقات دي ما چې کوم مرکې کړي دي ما چې د کوم خلکو سره کانټیکټس کړي دي ما د ډېرو لوړو رتبو نه لاندې رتبو پر د خلکو سره ډېرې زیات خبرې کړي دي کوم چې ما په ډیوه باندې نه دي ویلي یا مې نه ویل نو هغه به پکې ذکر کوم ما دغه شان شخصي ملاقاتونو کې چې کوم څه زده کړي دي امریکایي څه کردار ادا کړ د دوحې تړون څه کردار ادا کړ په 15 اگست باندې څه وشو بیا دا چې طالبانو په 3 کلن حکومت ادارې کې هغه شان چې موږ په مطبوعاتو کې وینو خو دراصل څومره دنه سخت ترنګلې حالت دی د افغانستان د وطن او د وطن د ولس هغه به هغې باندې به پاډکاسټ کوم د پاکستان کردار په دې افغانستان په سقوط کې په دې به پاډکاسټ کوم په پښتونخوا کې په دغه لر بر وطن کې په ځانګړې توګه د پښتون تحفظ موومنټ د تحریک څومره نړیواله توګه باندې نوم پیدا کړ په هېواد کې دننه او بهر په ډایسپورا کې د دې خلکو اوس چې کوم آداب دي په دې باندې به کوم دې ته مې ډېر زیات پام دی چې دې تحریک ته باید نور ورکړی شي او د دې په مشرانو سره خبرې وکړې شي بیا دا ده چې آینده نو دا مې تیار کړي دي سکرپټونه مې هم لیکلي دي دې باندې یو پاډکاسټ کوم نو نه پاډکاسټ ما نه غوښتل چې زما د ژوند او زما د ژوند د قصې نه شروع شي خو بهر رحمان بونری ستاسو په وړاندې دی په زړورتیا مې کار کړی دی په ایماندارۍ مې کار کړی دی په اخلاص سره مې کار کړی دی د یو میشن په توګه مې کړی دی په دې سفر کې زه د مشکلاتو کار شوی ما زه د سختو انساني رویو کار شوی ما زه د ابیوز کار شوی ما زه د ټولو کیسې په کتاب کې کوم په دې وخت کې البته یو خبره چې ما کړې ده په دا چې زه حوصله مې ژوندۍ ساتلې ده خپل کار ته مې کار ویلی دی د بېمانۍ نه او د رشوت نه او د بډو نه د فساد نه مې ځان ساتلی دی زه داسې یو شخص یم چې په مالي توګه باندې په ممکنه توګه خلکو دا خیال چې ډېر مالداره سړی دی خو ما داسې کله د پیسو شوق نه دی کړی په دې زمانه کې په تیر یو کال کې زه البته د انتهایی ذهني فشار او انتهایی تکلیف نه تیر شوی یم او هغې کې زه چاته ګناه نه کوم زه په چا تهمت نه پورې کوم په خپله په انسان په ژوند کې داسې وختونه راځي چې هغه سمې فیصلې نشي کولی خو دغه زما شخصي مشکلات وو زما د کار باندې د هغې اثر نه دی پرېوتی او هغې د ختمېدو کوشش ما کړی د ډېر زر به ختم هم شي نو زه بیا هم دا ځکه وایم چې زما د ژوند قصه باید ټول ښکاره وي او زه ښکاره او صفا وکړم خو په دې هر څه باوجود هم زما کار چې و هغه نیغ روان دی او هغه بیا هم نیغ روان وي زه دا کار په دې خاطر کوم چې دا زما زده کړې دي دا زما ژبه ده دا زما وطن دی او دا زما پروفیشن دی او دا زما تجربه ده بل څه کار مې نه دی زده او دا کار به زه داسې هم کوم چې کله نا کله به ما ملګرو ماته ویل چې ستا څه خیال دی نو زه به خپل خیال هم درته وایم زه دا نه وایم چې زما خیال به په 100% سم وي زما خیال البته زما کوشش دا وي چې زه کله ابجکټیویټي خبره کوم نو زه بیا ډاټس نقطې چې دي هغه رایافضای کوم تیر شوی تاریخ اوسني حالات او په راتلونکي اثرات او د دې لپاره خپل یو میکانیزم دی خپل یو میتودولوژي ده او هغه میتودولوژي چې ده هغه ټیکنیکل ده او هغه تیورټیکل ده او هغه پریکټیکل ده هغې ټولو باندې ځکه دا دعوه کوم زه پوه یم چې یو تجربه ده او بل زما تعلیم دی په دې سفر کې چې کوم ملګرو ما سره مشکلاتو کې دې کې په دې ډیوي په دې وخت کې ملګرتیا کړې ده مشورې راکړې دي زه به یقینا په خپله راتلونکو کې د هغو سره د مشورې نه وروستو د هغو ذکر هم کوم او زیاتره ملګري چې دي هغه قوي وو دلته هغه تکړه وو دلته هغه خپل کار کوو د هر چا خپل یو استعداد وي د هر چا خپل یو وس وي د هغې مطابق کار کړی دی خپل دنده چې ده د هغې سره اخلاص کړی دی د ځینې خلکو سټایل او د ځینې خلکو د خبرې کولو طریقه دا وي چې د زیاتو خلکو خوښه شي د ځینې خلکو شاید د زیاتو خلکو نه خوښېږي او یا د پام یې نه وي یا د هر چا خپل یو انداز وي
بهرحال زما همدا انداز دی کوم چې اوس خلک عربیزم وایي زما همدا انداز دی کوم چې خلک زړورتیا زړور خبریالتوب یا جرنالیزم وایي زه به د عربیزم ژوندی ساتم په دې کې یوازینی چې ستاسو نه زه اوس کومک ته او ملګرتیا ته یو سترګې په لاره مغه دا دی چې دا پاډکاسټ زما چې کوم د بي کاست په نوم باندې راځي په دې کې ماته ولیکئ لاندې په کمنټس کې ولیکئ په یوټیوب کې چې کوم موضوعاتو له زه باید زیات ځای ورکړم کم رامخکې کړم کوم باندې زیات بحث وشي چا سره مرکې په شکل کې کومه که نه همدغه شان مخ په مخ د مونولاګ په شکل کې کومه آیا غواړئ چې په دې کې زه ویډیوز او فلمونه او ویډیوګانې هم ور شامل کړم کوم چې زما سره یو چینل ما سبسکرایب کړی دی هغې کې زه انیمیټډ آرټیفیشل انټیلیجنس د لارې چې کوم فلمونه دي هغه هم وراچولی شم که نه ستاسو هم دا انداز خوښ دی چې دې انداز کې دی وي البته یو ترتیب دی پکې وي او سیکونس دی پکې وي معلومات دی وي دا هم کولی شم ستاسو مشورو ته به هم پته وایم دا چینل کې تاسو سبسکرایب کوئ دا نوټیفیکیشن بټن پکې هم ځان ته خلاص کړئ او د نورو ملګرو ته هم ورسوئ دا به زه یو 15 ورځو پورې دا ستاسو نه تمه ساتم ځکه چې که زه بل ځای نوکري نه کوم او که بل ځای زه کار نه کوم نو هم دا چینل به وي هم دا سوشل میډیا به وي چې دا به زما بیا د آمدن یو ذریعه وي او دا ضرورت هم وي که ته په امریکا کې که ته په فرانس کې که ته په منځني ختیځ کې که ته په افریقا کې که ته په هر ځای کې بهرحال ستا یو داسې د خبرو سره سره یو روزګار هم وي نو که دا ماته دې کې کامیابي ستاسو په شرکت سره او ستاسو په ملګرتیا سره ما ترلاسه کړه او دومره سوچ مې قدر لوو چې هغې کې زما ګزاره کې د زه بیا نوکري نه کوم بیا به د خپل هدف چې دی خپل ټارګټ چې دی د راویښول چې دي تر رابیدارول چې دي لږ نور زور هم ورکړو یو شی چې ما نه هیر شو د وایس اف امریکا په وخت کې چې کوم نقصانات ماته وشو هغه دا دي چې یو خو ما خپل کتابونه نشو چاپ کولی ازادۍ سره مې د خپل دغه چې کوم دی د اوپینین د رای اظهار نشو کولی دا یعنې زما د کانټرکټ مجبوري وه بل دا و چې په نړۍ کې په تېرو 5-6 کالو کې چې کوم دوستانو ادارو خواخوږو همدردانو یا پېښورو ادارو ما سره رابطه کوله چې راشه په ډېرو پوهنتونونو کې ماته د لیکچر آفر شوی دی ماته د تھنک ټینک کې د وینا آفر شوی دی په ځینې اخبارونو کې موږ ته ویلي چې موږ لیکل وکړه ان تر دې په ډېرو پیسو باندې ما نه دي کړي ما به ځان پټول راپټول مرکې مې نه دي کړي ځان مې ته پټول راپټول علت به دا و چې ما باندې پابندۍ وي په په فیسبوک باندې به خلکو بحثونه کول ما به رای نه ورکوله په ټیک ټاک په ټویټر به ورکول په ایکس باندې ما به رای نه ورکوله اوس به زه هغه هم شروع کړم یعنې هغه ملګرو چا غوښتل هغې ته زه اوس آزاد یم 2 ورځې پس یعنې دلته په 19 تاریخ باندې د امریکې په مارچ 9 باندې زما لومړنی لیکچر دی یعنې ما ته د مخکې نه دا آفر موجود و او ما نن هغو سره کانټرکټ ساین کړو چې و یو ډېر مشهور تھنک ټینک کې ما ته ویل چې ته راشه په دې موضوع باندې موږ د خبرې وکړه نو دا یو نقصان چې ما ته په ویډیو کې و هغې نه به زه رابار شم نو اوس که زما څومره زده کړې دي څومره پوهه ده او څومره زما تجربه ده زه به له خیره سره هغه کوم نو زه به ستاسو نه اجازت واخلم له خیره سره تاسو ته ښه ژوند غواړم او په دې کې سفر کې په دې مشکل سفر کې انتهایي حساس وخت کې ستاسو ملګرتیا ته به زه ستاسو په تمه یم تاسو ټول ته ښه ژوند او د دې چینل د کامیابولو کې ستاسو د ملګرتیا په هیله باندې نو دوستانو د رحمان بنیری صاحب تاسو دغه ویډیو مکمله وکتله چې هغه د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو نه ختم شوی دی یعنې هغه ریډیو په مکمله توګه باندې بنده شوله نو د داسې تازه معلوماتو لپاره له موږ سره اوسئ زموږ چینل سبسکرایب کړئ د نورو تازه معلوماتو لپاره الله حافظ